واه تازه او د ویاړ خبر افغانستان یو ځلې بیا په هغه لسو لوبډلو کې شامل شو کوم چې په اوپننګ کې لوبې ګټلې دا چې څنګه ویډیو را سره تر پای وګورئ په ډیر سبب پوه شئ ګرانو مینوالو السلام علیکم د کرکټ برخه کې ډېرې پیاوړې لوبډلې او کرکټ لوبغاړي شته چې ستر هدفونه یې د وکټو په سوځېدلو سره پوره کړي دي خو برعکس بیا داسې لوبډلې هم شته چې نورې لوبډلې په لسو وکټو یا په اوپننګ ماتې کړي دي هغه لوبډلې چې خپلې حریفي کرکټ لوبډلې په اوپننګ ماتې کړي یو پکې د افغانستان کرکټ لوبډله هم ده چې خپله حریفه لوبډله په اوپننګ یا په لسو وکټو ماته کړې ده لومړی په 2019 کې د سویلي افریقا کرکټ لوبډلې په یوه شل اوریزه لوبه کې د پاکستان کرکټ لوبډلې ته په لسو وکټو ماته ورکړې وه او په اوپننګ یې ترې 129 منډې هدف پوره کړی و د 2009 میلادي کال د سپټمبر په 10 آسټرالیا کرکټ لوبډلې سریلانکایي لوبډلې ته په 10 وکټو ماته ورکړه او د سریلانکا 101 منډې هدف په اوپننګ پوره کړو بیا 2019 کې د فبرवरी په لومړۍ نیټه کینیا په خپل کوربتوب د سکاټلند لوبډلې ته په 10 وکټو ماته ورکړه او د سکاټلند لوبډلې 109 منډې هدف کینیا په اوپننګ پوره کړ او سکاټلند ته په 10 وکټو ماته ورکړه په 2019 کال کې د فبرवरी په 3 نیټه نیوزیلند بنگلاديش ته په یو شل اوریزه لوبه کې په 10 وکټو ماته ورکړه او د بنگلاديش 88 منډې هدف نیوزیلند په اوپننګ پوره کړ بیا 2019 میلادي کال د فبرवरी په 4 نیټه کینیا یو ځل بیا سکاټلند ته په اوپننګ ماته ورکړه او د سکاټلند یو سره 23 منډې د کینیا لخوا په اوپننګ پوره کړل شو د 2011 د سپټمبر په 23 نیټه انګلستان ویسټ انډیز ته په اوپننګ ماته ورکړه او د ویسټ انډیز یو سره 25 منډې هدف پرته له کومې وکټې سوځېدلو پوره کړ د دې ډول هدفونو په پوره کولو کې نور لوبډلې عبارت دي له نیوزیلند له زیمبابوې آیرلند له کینیا آیرلند له کاناډا سویلي افریقا له زیمبابوې انګلستان له نیوزیلند نیوزیلند له پاکستان هندوستان له زیمبابوې پاپوا نیوګینی له وانواټو نیمیبیا له بوتسوانا اتریش له ترکیه یونان له سربیا پاپوا نیوګینی له برمودا استرالیا له پاکستان او افغانستان له آیرلند په اوپننګ لوبې ګټلې افغانستان په 2019 کې د آیرلند یو او یا منډې هدف په اوپننګ پوره کړ او آیرلند ته د 2019 میلادي د جنوري په 10 په 10 وکټو ماته ورکړه ډېره مینه او مننه چې ویډیو مرا سره ولیدله تر بیا ښې چارې